أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند پنځلسمه فتح. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، په 13 پته کې موږ د بدر د غزا هغه واقعات بیانول چې د قریشو لشکر د مکې مکرمې څخه رهیسو، کم وخت چې تر جحفې تیر سو د ابو سفیان د طرفه نوې خبر ورته راغلی چې ویل ستاسې د قافلې مالو او خلقو د خلاصون د پاره راوتلی واست او هغه الله خلاص کړه، بیرته وګرځي. اوس نو ابو سفیان قافله څنګه خلاص کړه؟ ابو سفیان د مکې مکرمې پر عمومي لار رهي و، مګر همیشه وش او په احتیاط کې و. د معلوماتو د پاره مخ ته خلق لیږل او ده هم د هر چا څخه پوښتنه کول. اوس چې و بدر ته نږدې سو، دی تر قافلې د مخه سو تر څو چې هغه د بدر و اوبو ته ورغلی او د هغه نفر څخه چې د اوبو پر غاړه ناست وو د لارې د احوال او د مدینې منورې د مسلمانانو د لشکر پوښتنه وکړه. هغه ویل ما داسې څوک او شی نه دی لیدلی چې ستا د پاره دې بد وبولم، مګر یو دوه سپاره مې ولیده چې د دغه غونډۍ سره یې اوښان چوک کړه او د اوبو څخه یې اوبه واخیستې او بیا ولاړه. ابو سفیان ژر د هغو د اوښانو د چوکېدو ځای ته ورغلی. هلته د اوښانو پوچې پرتې وې، پوچې یې ماتې کړې، په پوچو کې یې د خرما مندکې ولیدې. ویل والله دا د مدینې د خلقو واښه دي چې اوښانو ته ورکوي. ابو سفیان پوه سو چې دا خلق د مدینې منورې وه، ځکه په عربو کې هیچا و اوښانو ته خرما نور کول بې له مدینې منورې د خلقو څخه. دا ځکه چې په مدینه منوره کې خرما دونه ډیره وه چې اوښانو ته به ورکول. ابو سفیان ډیر ژر و قافلې ته ځان ورساوه. قافله د عمومي لارې څخه هغه چې په بدر کې تېرېده واړول او د دریاب د غاړې و غربي طرف ته یې رهي کړه. د ابو سفیان په دغه کار او حرکت سره قافله د دې څخه خلاصه شوه چې د مسلمانانو د لشکر په لاس دې ورسي او هغه حال یې د کفارو و لشکر ته ولېږي کم چې په جحفه کې و هغو ته ورسېدی چې ویل قافله خلاصه شوه او ستاسې وراتګ ته ضرورت نشته. اوس چې د کفارو و لشکر ته د قافلې د خلاصېدو خبر ورسېدی، لشکر د بیرته تلو اراده وکړه، مګر د قریشو سرکشه مشر ابو جهل په غرور او کبریا سره وویل والله موږ به تر هغو بیرته نسو ولاړ چې و بدر ته ور نسو. 3 ورځې هلته تیرې نکو، اوښان حلال نکو، کبابونه او شرابونه ونخورو، منځانې غزلې راته ونه وایي. عرب دغه زموږ راوتل او هلته اوسېدل وانه وړي، بیا به نو عرب همیشه زموږ څخه بیریږي او موږ به قوي بولي. د ابو جهل پر دغه خبرو سربیره اخنس ابن شریق و کفارو ته د بیرته تلو مشوره ورکړه، خو چا د خبره ونه منل. نو په خپل اخنس ابن شریق او بنو زهره چې په دغه راوتلو کې دی د هغو رئیس و د مکې مکرمې پر طرف رهیس و. نو د بني زهره څخه چې د 300 نفرو په شاوخوا کې و یو نفر هم و بدر ته نه دی حاضر شوی او د بدر د جنگ تر نتیجې وروسته د بني زهره قبیله همیشه د اخنس دغه نظر او موقف ستایه او د همیش د پاره دی په دوی کې عظیم و او د خبره منل کېده. بنو هاشم هم غوښته چې مکه مکرمه ته ولاړ شي،
خو ابو جهل ورته ټینګ سو ویل تر څو چې موږ ټوله مکې مکرمې ته ځو په دغه قومي اتحاد کې زموږ څخه مجرا کېږي. خو بیا هم د بني هاشم کفار چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نږدې قوم وو او د مالو د خلاصوالي لپاره راغلي وو او اوس د مالو مسله پای ته ورسېده، که اوس پاتې سي او جنگ وکړي نو جنگ به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وي چې هغه هم د بني هاشم څخه دی. نو د بني هاشم هم ډیر نفر و مکې مکرمې ته رهي سوه، فقط څو نفره د ابو جهل په زور پاتې سوه. د پاتې نفرو د جملې څخه یو هم عباس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو. هغه هم د جنگ په شوق نه و، بلکې په دې سبب پاتې سو چې په آینده کې قریش پیغور ورنکړي. اوس نو د بنو زهره تر رجوع وروسته د کفارو لشکر د زرو نفرو په شاوخوا کې و چې د بدر پر طرف رهي سو، تر څو چې نږدې و بدر ته د یوې غونډۍ تر شا یې په هغه منطقه کې واړول چې عدوة القصوى ورته ویل کېږي. موږ تر اوسه د قافلې او د کفارو د لشکر بیان درته کاوه. اوس د مسلمانانو لشکر ته راس. د مسلمانانو لشکر د بدر و طرف ته په لار کې په وادي زفران کې و چې د لشکر استخباراتو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د قافلې د تیرېدو او د قریشو د لشکر د راوتلو خبر راوړي، یا خدا خبر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د وحی په واسطه راغلی چې قافله تیره سوه او د قریشو لوی لشکر را رهیدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پس له فکر کولو په دغه موضوع کې دا معلومه سوه چې د یوې خونړۍ جګړې څخه بله چاره نشته. اوس باید خامخا داسې یو اقدام وشي چې په هغه کې د مسلمانانو شجاعت، جرأت او جسارت ښکاره سي. ورونو، په دې کې هیڅ شک نشته که دغه د کفارو لشکر پرېښول سوی وای چې په دغه منطقه کې هغه د دوی د غوښتنې پر قسم شپې تېرې کړي، دا به د قریشو د عسکري موقف د لوړوالي سره کومک وای، د دوی سیاسي قدرت یې ورزیاتاوه او د مسلمانانو د هدف او مقصد ضعف او توهین وو چې په نتیجه کې شاید اسلامي حرکت یو بې روحه جسد پاتې سوی وای، او هر هغه څوک چې په دغه منطقه کې یې پر اسلام او مسلمانانو حقد او حسد درلودی هغه پر مسلمانانو جرأت او دلاوري پیدا کول. پر دې ټولو سربیره آیا یو چا د دې ضمانت کولای شوای چې د کفارو لشکر دی د دې څخه منع کړي چې مدینې منورې ته دی پسې ورنشي او دغه جنگ دی د مدینې و قلاو ته ورنقل نه کړي او مسلمانان دی د خپلو کورو په مابین کې ونه وژني؟ یا هیڅکله دا کارونه لري او ناممکنه نه وه. که چیرې د مسلمانانو د لشکر څخه یو څه پر شاتګ او سستي، جبن او بېهمتي سوي وای، د مسلمانانو پر هیبت او دبدبه به ډېر بد اثر کړی وای. د حالاتو د دغه یو دم او نابوبره خطرناکه کېدو په سبب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو عسکري مشورتي فوق العاده مجلس جوړ کړي چې په هغه کې و دغه اوسنی او خطرناکه وضع ته اشاره وکړه او د لشکر د قومندانانو او افرادو څخه د رای او نظر غوښتنه وکړه. د لشکر د قومندانانو او مشرانو څخه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولاړ شو ویل یا رسول الله درځه دغه خپل راوتل پرکه او موږ ستا ملګري یو. نور یې هم د همت او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د متابعت خبرې وکړې او کښېنستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو په مقابل کې د خیر دعا ورته وکړه او بیا یې وویل ای خلقو مشوره راکړئ. دا وار عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولاړ شو او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په مثل خبرې وکړه. ودته هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیر دعا وکړه. عمر رضی الله تعالی عنہ هم کښېنستی. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ای خلقو مشوره راکړئ. دا وار مقداد ابن عمرو رضی الله تعالی عنہ ولاړ شو. هغه صحابي چې دغه قصې روایت کوي وایي د بدر په ورځ مې د مقداد څخه داسې خبرې واورېدې چې هغه خبرې د جنت په حورو او نعمتونو ورکوم.
مقداد رضی الله تعالی عنہ ولاړ شو او ویل یا رسول الله پر هغه لار او هغه کار درځه چې ستا رب په هغه امر کړی او موږ ستا سره یو. په والله موږ به تا ته داسې ونه وایو لکه بني اسرائیلو چې و موسی علیه السلام ته ویل چې ویل ته او ستا رب لاړ شي جنګ وکړي او موږ دلته ناست یو، بلکې موږ مسلمانان وایو ته او ستا رب جنگ وکړي او موږ هم ستاسې په ملګرتیا جنگ کوو. په والله یا رسول الله که ته موږ د برک الغماد پر طرف رهي کې موږ به تر هغه ځایه په ټینګه در سره ملګري یو تر څو چې ته ورسېږې. اوس نو برک الغماد څه شي دی؟ د دې دپاره چې د مقداد رضی الله تعالی عنه د دغه خبرې په عظمت او لویوالي پوه شو. برک الغماد په یمن کې د یو ځای نوم دی چې د مدینې منورې څخه تر هغه ځایه پورې 14 لوی او قوي قبیلې پرتې دي چې ټول هم د اسلام او مسلمانانو سرسخته دشمنان دي. نو مقداد رضی الله تعالی عنه ویل دا نه چې ته موږ یو جنګ ته بیایې او موږ در سره ځو، بلکې که مو 14 لوی او خطرناکه جنګو ته رهي کې بیا هم موږ ستا سره یو، نه در څخه جلا کېږو تر څو چې و برک الغماد ته ورسېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په خبرو خوشحاله سو او ده ته هم د خیر دعا وکړه. مقداد کښېنستی. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ای خلقو مشوره راکړئ. ورون رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې هر وار وایي مشوره راکړئ؟ ځکه دغه درې مشران چې خبرې یې وکړې د مهاجرینو څخه وه. ابو بکر، عمر، مقداد رضی الله تعالی عنهم اجمعین ټول مهاجر دي او د مهاجرینو شمیر په لشکر کې کم وو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خوښه وه چې د انصارو نظر معلوم کړي، ځکه د لشکر اکثریت دوی وه او د جنگ دروندوالی به هم د دوی پر اوږو وي. او هغه د عقبې بیعت چې د انصارو سره سوی وو هغه هم پر دوی دا نه لازمول چې تر مدینې منورې د باندې دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره وجنګیږي. ځکه هغه بیعت داسې وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته راسي، دوی یې ساتنه او حفاظت پر غاړه اخلي. او دا اول جنگ دی چې انصار په هغه کې ګډون او اشتراک کوي. نو ځکه بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ای خلقو مشوره راکړئ او مقصد یې انصار و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه مقصد د انصار قومندان او د هغو د بیرغ اخیستونکي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه پوسو او ویل یا رسول الله داسې معلومیږي لکه ستا چې په دغه پوښتنه سره موږ انصار مقصد یو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو یا سعد رضی الله تعالی عنه ویل موږ پر تا ایمان راوړی دی او ستا تصدیق مو کړی دی او دا شاهدی ادا کوو هر هغه شی چې تا راوړی دی هغه حق دی او موږ پر دغه چې ستا اطاعت وکوو عهد او وعده در سره کړی دی. یا رسول الله د کوم شي اراده چې دې کړې ده هغه عملي کړه. قسم په هغه ذات چې په حق را لېږلی یې که ته موږ و دغه دریاب ته په داخلېدو سره امر کې موږ به ستا سره داخل سو او زموږ څخه به یو نفر نسي پاته. موږ هیڅکله په دې نه ناراضه کیږو چې ته زموږ د دشمن سره مخامخ کې چې ته زموږ د دشمن سره مخامخ کې. موږ په جنگ کې صابر یو، د دشمن سره په مخامخ کېدو کې صادق یو او شاید الله عز وجل زموږ څخه داسې کارونه د ښکاره کړي چې په هغه سره ستا سترګې یې خیږي. موږ د الله عز وجل په برکت رهي کړه. سعد رضی الله تعالی عنه ډېرې خبرې وکړې چې مقصد او نتیجه یې دا وه چې موږ ستا انصار ستا د اوامرو اطاعت داسې کوو لکه مهاجرین چې یې کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سعد رضی الله تعالی عنه په خبرو ډېر خوشحاله سو او وی فرمایل زه در کوم چې الله عز وجل په یو د دغه دوه شیانو وعده را سره کړې ده، یا قافله یا لشکر. یعنی مدینې منورې ته ناکامه نزو، یا به قافله واخلو یا به پر لشکر کامیاب سو. او په والله لکه زه چې دغه اوس د کفارو د مرګ وځایو ته ګورم په دغه زیری مسلمانان هم خوشحاله سوه. ورونو
دا خو په مشورتي مجلس کې د لشکر د قومندانانو خبرې وې، مګر په افرادو کې د ځینو خلقو زړونه په تشویش کې شوه او دغه خونړۍ جګړې څخه وبېرېده، ځکه دوی د قافلې دپاره راوتلي وه، نه د جنګ دپاره. دا هغه کسان دي چې الله عز وجل د سورة الانفال په 5 نمبر آیات کې د دوی په باره کې فرمایي: کما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. یعنی بشکه چې تستا رب د خپل کور څخه په حق سره استلی وي او بشکه یو ډله د مؤمنانو دغه جنگ څخه ناخوښه وه. دغه آیات شریف ترجمه دوه اړخه لري. یو دا چې الله عز وجل و خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي چې تستا رب و دغه قافله او جنگ ته د خپل کور څخه راوېسته. ځینې خلق دا فکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل اراده و دغه قافله او جنگ ته راووتی، مګر یا الله عز وجل وروېستی، ځکه په آیات شریف کې داسې ونه ویل شوه چې خرجت من بیتک، ته د خپل کور ورووتې، بلکې فرمایي اخرجک ربک من بیتک، یعنی ستا رب ستا د کور څخه وروېسته. دوهم دا چې د مسلمانانو د زړه حال رب عز وجل ښکاره کوي او فرمایي بېشکه یوه ډله د مؤمنانو د دغه جنګ څخه ناخوښه وه، د هغو صرف قافله خوښه وه، نه جنګ. او بیا هم رب عز وجل د سورة الانفال په 9 نمبر آیات کې فرمایي: وتودون ان غیر ذات الشوکة تکونو لکم. او ستاسې خوښه وه چې بېشکه هغه بې وسلې، بې زحمته، بې اغزیو ډله دې ستاسې وي، یعنی قافله مو غوښته، نه جنګ. ورونو، دغه د ځینو مسلمانانو د زړو پټ حال نه په سیرت کې شته او نه په قصه کې څوک بیانولی شي، ځکه دا پټ حال دی، چاته نه دی معلوم، مګر دغه د زړو حال د زړو مالک په قرآن مجید کې ښکاره کوي. د سیرت په کتابو کې هیڅ نه دی راغلی چې د ځینو خلقو جنگ نه و خوښ او د جنگ اراده یې نه درلوده، مګر انسان بشر او عاجزه دی. خو بیا هم په انسانانو او مسلمانانو کې فرق موجود دی. هغه فرق دا دی: هغه کسان او هغه مسلمانان چې مقصد یې یوازې قافله و، نه جنگ. خو کوم وخت چې جنگ مخته راغلی، د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت یې وکړي. دوی د مالو د ګټې په امید راوتلي وه او اوس د مالو د ګټلو په عوض د سر بایلولو په میدان کې ودرېده. دوی ته معلومه شوه چې د قریشو لښکر د 1000 نفرو په شاوخوا کې دی او ټوله هم پوره مسلح دي. 200 د آس سپاره پکښې دي، اوښان یې د لښکر تر شمېر زیات دي، مالي قدرت یې هم ډېر زیات دی. بالمقابل مسلمانان 300 او 100 نفره دي. په ټول لښکر کې فقط 2 آسه لري او نور ټول تقریبا پیاده او پر پښو دي او دوی د قافلې په امید راوتلي وه. خو کوم وخت چې جنگ مخته راغلی، د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت یې وکړي، په جنگ کې قائم او ثابت ودرېده، شاته نه ولاړه، د خپل خواهش او غوښتنو متابعت یې ونه کړي. هغه څوک چې د قافلې په طمع راوتلی وو، کوم وخت چې جنگ شروع سو، بې له تردد او تشویشه په همت او مړانه په جنگ کې ودرېدی، نو ځکه الله جل جلاله نصر او بری ورکړي. هغه خلق یعنی اصحاب کرام، ملائکه یا بل ډول انسانان نه وه، هغو هم د دنیا طمع درلوده، دنیا یې خوښه وه، مګر د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر څخه سرکشي نه کول، نو ځکه د نصر او بری مستحق وه. ان تنصروا الله ينصركم، که تاسې د الله جل جلاله د دین نصرت وکئ، الله جل جلاله به ستاسې نصرت وکړي. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسلامي لښکر سره د زعفران څخه د بدر و طرف ته وررهیسو او هلته یو بدر ته نږدې په عدوة الدنیا کې واړول. څرنګه چې کفار د مسلمانانو په ځای نه دي خبر او مسلمانان د کفارو په ځای نه دي خبر چې چیرې دي، که څه هم دوی ټول سره نږدې او په یوه منطقه کې دي، خو یو په بل حال نه لري.
دا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو معلوماتي او استکشافي عملیه د پاره د هغه چا په ملګرتیا رهیسو چې په غار او هجرت کې د لارې ملګری وو، یعنی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره راووتی، غواړي چې د کفارو د لشکر معلومات وکړي. دوی په دغه منطقه کې د کفارو و لشکر ته نږدې ګرځېده چې پر یو سپینږیري عرب پیښ شوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه سپینږیري څخه د قریشو او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د اصحابو پوښتنه وکړه، او په عین حال کې د دغه دوه لشکرو پوښتنه هم ځینې وکړه چې چیرې به وي. سپینږیري ویل زه تر هغو حال نه درته وایم تر څو چې تاسې راته ونه وایاست چې تاسې د چا څخه یاست، یعنی څوک یاست. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل که تا موږ خبر کړو موږ به هم تا خبر کړو. سپینږیري ویل یعنی دغه په دغه دی، یعنی خبر په خبر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو. سپینږیري ویل خبر کړه سوم یا راته وویل سوه چې محمد او ملګري یې په پلانۍ ورځ راوتلي دي، نو که هغه چا رښتیا راته ویلي وي چې دا خبر یې راته ویلی دی نو به دوی نن ورځ پر پلاني ځای وي. هغه ځای یې ور یاد کړي چې مسلمانانو اړولي وه، او راته وویل سوه چې قریش په پلانۍ ورځ راوتلي دي، نو که هغه سړي رښتیا راته ویلي وي نو قریش نن په پلاني ځای کې دي. بیا یې هم د هغه ځای ور یاد کړي چې واقعا قریشو حالت اړولي وه. سپینږیري چې خپل خبر ووایه ویل نو تاسې د چا څخه یاست؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل موږ د اوبو څخه یو او ځینې رهیس. او سپینږیري د ځان سره وایي د کومو اوبو څخه به وي؟ آیا د فلانۍ اوبو څخه که د فلانۍ اوبو څخه؟ د دغه منطقې د اوبو نومونه د ځانه سره یادوي. مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد دا و چې موږ د اوبو څخه پیدا سوي یو. دې ته په عربي کې توریه ویل کیږي چې ستا مقصد یو شی وي او مخاطب یا مقابل نفر ته بل شی په خیال ورکړي، او دا توریه په جنګو کې جائزه او روا ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلاف ونه ویل، صرف د یو مقصد وو او د سړي په خیال بل شی ورغلی. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوسو چې کفار ډیر نږدې دي. خو د دغه ورځې په ماښام کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه استخباراتي ډله ولېږل چې د دشمن معلومات وکړي چې دغه ډله د مهاجرینو قومندانان علي ابن ابي طالب، زبیر ابن العوام او سعد ابن ابي وقاص د خپل ملګرو سره وه. دغه ډله د بدر و اوبو ته ورغله. هلته دوه نفره ونیول چې د قریشو و لشکر ته اوبه وروړلې. دغه دوه نفره یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوسته. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمانځه مشغوله و، او اصحاب کرامو د دوی څخه تحقیقات شروع کړه. ویل تاسې څوک یاست؟ دوی ویل فلانی او فلانی. څه وظیفه لرئ؟ ویل موږ د قریشو د اوبو مسؤله نفر یو، موږ یې راولېږلو چې و دوی ته اوبه وروړو. څوک در سره دي؟ ویل د مکې لشکر. مسلمانانو پر اواچول وهیه او ورته وایي یا تاسې د ابو سفیان د قافلې څخه یاست؟ دوی وایي والله موږ د قریشو د لشکر څخه یو، خو مسلمانان ورته ټینګ دي. وایي یا تاسې د ابو سفیان د قافلې څخه یاست؟ او وهیه. تر څو چې هغه دوه نفره و دې ته مجبوره سوه ویل هو موږ د ابو سفیان د قافلې څخه یو، او دوی پرېښول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د لمانځه څخه فارغ شو نو یې مسلمانانو ته د ملامتیا پر قسم وویل سبحان الله، چې رښتیا یې درته ویل وهل مو، چې درواغ یې درته وویل پرې مو ښول. دا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مریانو څخه پوښتنه وکړه چې د قریشو حال راته ووایست. دوی ویل قریش د دغه غونډۍ تر شا په عدوة القصوا کې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل دوی څو نفره دي؟ مریانو ویل ډیر دي. ویل عدد یا شمیر یې څو دی؟ ویل حساب یې نه دی را معلوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل د ورځې څو اوښان حلالوي؟ ویل یوه ورځ نه او بله ورځ لس. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل قریش د 900 او 1000 په مابین کې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې د قریشو د اشرافو څخه څوک ورسره دي؟
ویل عتبه او شیبه چې ورونه او د ربيعه زامن و، ابو البختري ابن هشام، حکیم ابن حزام، نوفل ابن خويلد، حارث ابن عامر، طعيمه ابن عدي، نضر ابن الحارث، زمعه ابن الاسود، ابو جهل ابن هشام، امیه ابن خلف او نور هم د قریش مشران وريات کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخپل اصحاب ته مخور واړاوه، ویل مکه د خپل انیه ټوټې درته راغورځولې دي. خیر، په دغه شپه چې مسلمانان په عدوه الدنیا کې دي، د الله جل جلاله په امر ځینې کارونه وشوه چې مسلمانانو ته یو څه اسانتیاوې جوړې کړې، چې یو د هغو کارو څخه الله جل جلاله باران و اوراوه. مسلمانانو خو اوبه نه درلودې او اوبو ته ضرورت درلودی، نو الله عز وجل دونه باران پر و اوراوه چې د دوی د اوبو ضرورت یې ورپوره کړي، نور تکلیف او ضرر یې نور ورساوه. ځکه د مسلمانانو په منطقه کې لږ باران و اورېدی چې ریګن مځکه په سخته او کلکه شوه او تګ پر اسانه شو، خو دغه باران د مشرکانو په منطقه کې ډېر شدید باران و چې مشرکان یې د پرمختګ څخه منع کړه. کفار تر میدان جنگ پورې په خټو کې ولاړ چې په خټو کې تک کول سخت او مشکل دي او سړی ستړی کوي. نو کفار د جنگ و منطقه ته ستړي او هلاک ورسېده او د مسلمانانو په منطقه کې نرم او نمنمک باران وو. د دوی د اوبو ضرورت یې ورپوره کړي، ځکه یې ورته کلکه کړه چې د دوی تک پر اسانه سو او په دغه شپه پر مسلمانانو خوب غالب سو. په دغه شپه ټول بیده سوه، دا هم په دې سبب چې مسلمانان هوسا سي. یو د اصحاب کرامو څخه وایي چې زه په دغه شپه پیردار وم، خو خوب دونه را باندې غالب سو چې بیده بشوم او توره به مې د لاس څخه ولوېده، او دغه کیفیت چې توره به مې د لاس څخه ولوېده 7 واره راته پېښ شو. نو ټول مسلمانان بیده سوه، حتی پیردار یې هم بیده سو. الله عز وجل د مسلمانانو د دغه شپې کیفیت د سورة الانفال په 11 نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي: اذ یغشیکم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. یعنی هغه وخت در پیاد کی چې الله جل جلاله پر تاسو د خوب حالت راوستي، نعاس چې موږ په پښتو کې پریشانی ورته وایو. دا د الله جل جلاله د طرفه ستاسو د امن او تسکین د پاره و، او الله جل جلاله د اسمانه او بدر باندې نازل کړي چې په دغه ابو مو پاک او ستاسو څخه د شیطان نجاست لري کی او ستاسو په زړه کې قوت درواچوي او په هغه ابو سره ستاسو قدمونه ټینګي، لکه څنګه چې د مخه مو درته وویل چې مځکه شګلنه او ریګنه و، تک پر سخت او مشکل وو، خو په دغه باران ټینګه او مضبوطه شوه. د مسلمانانو ټول کارونه په الهي کومک سره برابرېده چې په دغه جنگ او معرکه کې کامیاب شي، ځکه دا د کفر او اسلام، حق او باطل په مابین کې اول جنگ او معرکه و. په دغه شپه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو لشکر رهي کړي چې تر مشرکانو د مخه د بدر و اوبو ته ورسیږي، او کفار دې ته نه پرېږدي چې دغه اوبه په خپل تصرف کې راولي. نو یې په تیر ماخوستن کې د بدر د هغه نږدې اوبو سره واړول. حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنه عسکري مشاور غوندي ودرېدی او ویل: یا رسول الله، دا چې تا دلته واړول الله عز وجل امر کړی چې دلته واړوه، موږ دا حق نه لرو چې مخ یا شاته ولاړ شو، او کدا جنگ دی دلته چم، حیله او فکر پکار دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: دا جنگ دی، دلته حیله او فکر پکار دی. حباب رضی الله تعالی عنہ ویل: نو دا ځای د اړولو د پاره مناسب نه دی، موږ باید د هغه څه سره واړو چې هغه و قریشو ته نږدې دی، او د شاوخوا نور څاهان باید ټوله پټ کړو چې په دې منطقه کې بل څه نشي پاته، نو موږ به اوبه لرو او کفار به اوبه نه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: دا ښه فکر دی،
او فورا مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر سره دغه ځای څخه بار شو هغه اوبو ته ورسېده چې و دشمن ته نږدې وي. نیمه شپه وه چې دلته یې واړول. کم ساهان چې شاوخوا په دغه منطقه کې وه هغه یې ټوله پټ کړه بې له دغه د دوی د څا څخه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې دغه څا سره د اوبو یو حوض جوړ کړي او د اوبو یې ډک کړي، ځکه د جنگ په وخت کې د اوبو راکشل سخت او مشکل کار دی او وخت غواړي. نو یې نږدې و دغه څا ته حوض جوړ کړي او د څا څخه اوبه راکاش حوض په ډکوي تر څو چې حوض یې د اوبو ډک کړي. پس له هغه څخه چې مسلمانانو د اوبو سره واړول، سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یو پیشنهاد وړاندې کړي چې مسلمانان به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیادت لپاره یو داسې ځای جوړ کړي چې په هغه کې د مسلمانانو د شکست فکر سوی وي. نو ویل یا رسول الله حالات خو دغه دي چې ته وینې، یعنی دغه دی اوس د جنگ سره مخامخ یو او زموږ مسلمانانو وروڼه په مدینه منوره کې په دې سبب نه دي پاتې شوي چې ستا د امر څخه مخالفت کړی وي. هغو دا فکر کاوه چې ته قافلې ته وروځې، دا یې په فکر کې نه وه چې جنگ دې پیر سي. قسم په الله که دوی په دې خبر وای چې ته د جنگ سره مخامخ کېږې دوی به نه وای پاتې شوي. نو اوس که ستا خوښه وي آیا ستا دپاره یوه منا چې په عربي کې عریش ورته وایي نوکو جوړه چې ته په هغې کې یې او د سپرېدو دپاره به هم اوښه درته ودرو او بیا به موږ د دشمن سره مخامخ سو. که موږ په جنگ کې کامیابه سو دا هغه شی دی چې موږ په خوشحاله کېږو، او که حالات د دغه څخه مخالف و یعنی د شکست حالت و پر اوښ به سپور سي د هغه قوم سره به یو ځای سي چې زموږ تر شا پاته سوی دی. هلته داسې قوم پاته دی چې موږ تر هغو ستا سره په محبت کې نه زیات، او که هغه پوهېدلی چې ته جنگ ته وځې هیڅ کله به نه وای پاته سوي، نو الله عز وجل به تا په هغو سره وساتي او ستا په ملګرتیا به جهاد در سره کوي. ورونو د مسلمانانو سره ځکه دا فکر ورسره و چې دوی اصلا د جنگ دپاره نه و راوتلي. د دوی او د دوی د دشمن په مابین کې د شمیر او اسلحې په لحاظ ډېر فرق موجود و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه ته د خیر دعا وکړه او بیا نو مسلمانانو پر یوه لوړه غونډۍ چې د میدان جنگ په شمال شرقي طرف کې و او د جنگ میدان تر لاندې و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره عریش جوړ کړي او د انصارو د ځوانانو څخه یوه ډله د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په قومندانۍ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیادت د مرکز پر شاوخوا د ساتنې دپاره ودرېده. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر د جنگ دپاره جوړ او آماده کړي، بیرغونه یې تقسیم کړه او هغه میدان ته ورغلی چې هلته به سبا جنگ کیږي، او هلته په خپل لاس سره و ځینو ځایو ته اشاره کول او ویل به ان شاء الله سبا د فلاني د وژلو ځای دغه دی او د فلاني د وژلو ځای دغه دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یوې درختې د تنې سره شپه په لمانځه تېره کړه او مسلمانانو هم شپه په آرامه چې زړونه یې د اطمینانه ډک وه تېره کړه. ځانونه یې یو څه هوسا کړه او دا یې امید و چې په سهار کې به د خپل رب د طرفه د خوشحالۍ زیري په خپلو سترګو ویني. دغه شپه د جمعې شپه او د هجرت د 2 کال د روژې د میاشتې 18مه شپه وه. مګر قریشو دغه شپه په عدوة القصوا په هغه خپل ځای کې تېره کړه. اوس چې سهار سو د قریشو جنګي ډلې یا ټولۍ یوه په بله پسې بدر ته راغلې، ویلې ده چې اوبه نسته. نو یو څو نفره یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حوض ته د اوبو څښلو دپاره راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پرېږدئ چې اوبه وڅښئ. هر چا چې د دغه حوض څخه په دغه ورځ اوبه وڅښلې هغه ټوله په دغه ورځ په جنګ کې ووژل شوه، بې له حکیم ابن حزام څخه هغه نه ووژل شو او په وروسته کې بیا ایمان راوړي او ښه صادقه مسلمان شو.
کوم وخت چې به دغه حکیم ابن حزام غوښته چې شدید قسم یاد کړي نو به ویل قسم مې دې په هغه ذات وي چې زه د بدر په ورځ د مرګ څخه خلاص کړم. کوم وخت چې قریش سره ځای پر ځای شوه نو یې عمیر ابن وهب ولېږي چې ولاړ شه د مدینې منورې د لښکر معلومات وکړه چې څو نفره به وي. عمیر هم پر آس پور سو، شاوخوا په منطقه کې وګرځېدی او بیرته لښکر ته راغلی. ویل د مدینې لښکر زیات او کم پکښې 300 نفره دي، مګر تاسو ما پرېږدئ چې زه نور هم وګورم چې ځینې خو به کمین نه وي نیولی یا خو به د کومک دپاره څو نفره نه وي پټ کړي. بیا پر آس پور سو او د بدر په وادي کې تر ډېره لرې ولاړی، خو شی یې نه ولیدی. بیرته قریشو ته راغلی او ورته ویل شی مې نه ولیدی مګر یا معشر القریش، دوی داسې قوم دی چې نه اسلحه ورسره شته او نه د خلاصېدو ځای لري بېله د دوی د تورو څخه. نو والله زه نه وینم چې د دوی څخه د یو نفر ووژل سي تر څو چې ستاسو څخه یو نفر ونه وژل سي. نو که په تاسو کې د دوی په شمیر خلق ووژل سي بیا نو ژوند څه خوند لري؟ ښه فکر وکړئ ورونو. د عمیر ابن وهب د خبرو مقصد دا دی چې د مسلمانانو سره بېله تورو نوره اسلحه نشته او جنگ هم پر دشت او میدان دی، د تیښتې ځای هم نه لري. نو معلومه خبره ده چې لاس په لاس به جنگ در سره کوي او په داسې جنگ کې چې لاس په لاس وي تاسو تر هغو د دوی څخه یو نفر نشئ وژلی چې په تاسو کې هم یو نفر ونه وژني. نو که په تاسو کې 2 نفر ووژل سي لکه د دوی شمیر بیا نو ستاسو دپاره په ژوند کې څه خوند او مزه پاته کېږي. چې د عمر د خبرو مقصد داسو چې جنگ پرېږدي او درځي. دلته نو د ابو جهل پر ضد یو بل معارضه هم راپورته شوه چې غوښته یې د مکې لښکر بېله جنګه بیرته مکې ته ولاړ شي. هغه دا چې حکیم ابن حزام و عتبه ابن ربیعه ته ورغلی او ویل یا ابا الولید ته د قریشو مشر او سردار یې، په دوی کې ستا امر چلیږي، آیا د داسې خیر اراده لرې چې په هغه سره به همیشه په ښه نامه یادېږي؟ عتبه ویل هغه خیر څه شي دی یا حکیم؟ حکیم ویل خلق پر څه شي او د څه دپاره وژنو؟ موږ د خپلې قافلې د خلاصېدو لپاره راغلي وو او هغه خلاصه شوه. نو اوس خلق و مکې ته په رجوع سره امر که او د عمرو بن الحضرمي دیت پر خپله غاړه واخله. عمرو ابن الحضرمي هغه سړی وو چې په سریة النخله کې د مسلمانانو د طرفه ووژل شو. نو ویل د هغه دیت ته ورکه او خلق د جنگ څخه خلاص که. عتبه ویل دا کار مې وکړي، زه د هغه د دیت او هغه مالو ضامن یم چې ځینې اخیستل سوي دي. او بیا یو حکیم ته ویل ته و ابن حنظلیه ته ورسه. حنظلیه د ابو جهل مور وه، یعنی ته و ابو جهل ته ورسه، ځکه زه پوهېږم چې بل څوک خلق و جنگ ته نه مجبوره کوي بېله ده څخه. حکیم د ابو جهل پر طرف ورهیسو او عتبه ابن ربیعه په خلقو کې ودرېدی. ویل یا معشر القریش په والله که تاسې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د ملګرو سره په جنگ کې مخامخ سئ، څوک وژنئ؟ ورور یا پلار یا د اکا زامن او خپل قوم وژنئ. او چې دوی مړه کړو بیا نو څه پیښېږي؟ هغه دا پیښېږي کوم وخت چې مکې مکرمې ته ولاړ شو بیا به هر یو د ورور و قاتل، د پلار و قاتل یا د اکا د زوی و قاتل ته ګوري. د مثال پر ډول که زه د مسلمانانو څخه هر څوک مړ کم، هغه ستا یا د بل چا ورور یا پلار یا اکا یا د اکا زوی یا ماما دی. او سبا به په مکه کې ما ته د خپل پلار یا ورور یا اکا د قاتل په سترګه ګوري او یو د بل څخه به مو بد راځي. نو مکې ته درځي محمد صلی الله علیه و آله وسلم او نور عرب سره پرېږدي. که هغو ووژي دا هغه شی دی چې تاسو یې غواړئ. حکیم ابن حزام چې ابو جهل ته ورغلی هغه خپله زغره تیاروله. حکیم ورته وویل یا ابا الحکم زه و تا ته عتبه د دغه مسئلې دپاره رالیږلی یم. ابو جهل ملعون بیرته رجوع نه غواړي. نو ویل په والله بیرته به نسو ولاړ تر څو چې الله زموږ او محمد صلی الله علیه و آله وسلم په مابین کې فیصله نه وي کړې. او عتبه په دې سبب تګ غواړي چې په مسلمانانو کې د ده زوی دی، مقصد یې حذیفه ابن عتبه و
او هغه په خواله مسلمان شوی وو او هجرت یې کړی وو. ورونو د مکې د سردارانو د هر یو کوشش دادی چې دوی د ټوله مکې مکرمه عمومي مشر شي، ځکه مکې مکرمه یو عمومي مشر نه درلودي. هو د قریش مشران هر یو د هغه خپل قوم مشر دی، خو یو عمومي مشر نشته. نو اوس د مشرتوب د پاره موقع برابر ده او هر یو کوشش کوي چې ځان تر نورو مشر او لوی ښکاره کړي. او ابو جهل د مشرتوب د پاره موقع پیدا کړ، ځکه خلق د جنگ یا تګ د پاره قطعي نظر نه لري، په شک او تردد کې دي. او ابو جهل وبېرېدی چې د تګ یا بیرته رجوع طرف غالبه نشي. نو یې ډېر ژر عامر ابن الحضرمي راوغوښتي. عامر ابن الحضرمي هغه څوک دی چې ورور یې د مسلمانانو د طرفه په رجب کې ووژل شو. یعنی عامر د هغه عمرو ابن الحضرمي ورور وو چې د عبد الله ابن جحش د سریې د طرفه تر دغه غزا د مخه د رجب په میاشت کې وژل شوی وو، او اول هغه سړی وو چې د مسلمانانو د طرفه وژل شوی وو. کیسه یې مخکې بیان شوې ده. یعنی د هغه مقتول ورور یې راوغوښتي او ورته ویل یا عامر، عتبه چې ستا حلیف هم دی، غواړي چې خلق بیرته مکې ته بوزي او ستا د ورور کسات او بدله پرېږدي، او ته اوس په خپلو سترګو وینې چې موږ ستا د ورور بدله اخیستلی شو، نو ولاړ شه د خپل ورور د بدلې اخیستلو بیان وکړه. عامر هم واقعا خفه شو چې زما د ورور انتقام ولې پرېښول کېږي. نو د لښکر په مابین کې کښېنستی، خاورې پر سر بادوي او په زوره چغې وهي، وا عمره وا عمره، ځکه د ورور نوم یې عمر و. او ویل زما د ورور انتقام پرېږدئ او تاسې ځئ، په والله که ستاسې څخه د یو چا زوی وای، انتقام او بدله به مو نه وای پرې ایښی. په قریشو کې هم هغه قومي عصبیت راپورته شو او هغه خپل د شر پر اراده ټینګ شو، او په دغه ډول سره هغه د عتبه رایه باطله شوه. د ابو جهل طغیان او سرکشي د عتبه پر حکمت غالبه شوه. کم وخت چې مشرکان د عدوة القصوا څخه رابار شوه او تر غونډۍ راواوښته او دوه لښکرو سره ولیده، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الهي دغه قریش دي په خپل فخر او غرور سره راغله، ستا دشمنی کوي او ستا د رسول تکذیب کوي. الهي ستا هغه نصر غواړم چې وعده دې را سره کړې ده. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عتبه ابن ربیعه په قریشو کې ولیدي چې پر سره اوښ سپور و، ویې فرمایل که د قوم په یو نفر کې خیر وي، هغه به د دغه سره اوښ په خاوند کې وي چې د ده خبره منلې وای، سمه لار یې وښول. اوس نو دواړه لښکره د عدوة الدنیا او عدوة القصوا په مابین کې په بدر کې مخ په مخ سره ودرېده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو د صفو په سمولو او ترتیبولو مشغول شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې لښکر دې ټوله یو قطار او یو صف ودرېږي. لښکر یې د پخوانیو جنګو پر طریقه چې لښکر به پر 5 حصو ویشل کېدی نه کړي جوړ. ورونو تر دې د مخه چې به همیشه جنګونه کېده، لښکر به پر 5 حصو ویشل کېدی: مقدمه، مؤخره، قلب، میمنه، میسره. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې ونه کړه، بلکې د ټول لښکر څخه یې یو قطار جوړ کړي. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لښکر صف برابروي، یو عجبه واقعه پیښه شوه. هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لاس کې یو لښته وه او صف یې ترتیباوه. په صف کې پر یو سړي راغلی چې نوم یې سواد و او تر صف د باندې ولاړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل سم ودرېږه یا سواد، او تر ده تېر شو. د هاخوا چې پر راغلی بیا هم سړی تر صف یو څه د باندې و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه سړی پر نس په لښته وواهه او ویل په صف کې ودرېږه یا سواد. سړي عجبه خبره وکړه، ویل یا رسول الله خوږ دې کړم او زه قصاص غواړم، یعنی خپله بدله غواړم، لکه څرنګه چې تا ووهلم غواړم چې زه دې هم ووهم. ورونو لښته کوچنۍ وه او په زور یې هم نه دی وهلی، په کراره سره یې پر دانس ووهه. خدای وای خوږ دې کړم
خپل بدله او قصاص غواړم. نور صحابه کرام ورته وایي سړی ته څه وایې؟ دا رسول الله دی. سړی وایي هو دا منم، خدا به زما حق دی، خوږ یې کړم بدله غواړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو دا د حق دی. لس ته یې ورکړه او نس مبارک یې ورته لس کړي، ځکه د هغه سړي نس لس و. سړی ور وغورځېدی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نس یې مچ کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب کې سو او ویل یا سواد دا څه کار و چې تا وکړي؟ سړی ویل یا رسول الله دا حال خو ته وینې، یعنی جنگ تیار دی او امکان لري چې دغه اوس ووژل سم، نو ما دا اراده وکړه چې آخري کار مې ستا سره وي، چې زما پوست ستا د پوست سره وموښلي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیر دعا ورته وکړه. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د اصحاب کرامو حب او اخلاص دغسې و. خیر کم وخت چې د لشکر صفونه جوړ شوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اوامر ولشکر ته بیان کړ. ول جنگ به تر هغو نه شروع کوي چې زما آخري امرونه درته رانسي. او بیا یې مسلمانانو ته د جنگ په باره کې یوه خاصه لارښوونه وکړه او ویې فرمایل کم وخت چې مو کفار په غشي ولي، فقط خپل ځانونه په زغرو د غشو څخه ساتئ او خپل غشي وساتئ او حمله مه پر کوئ تر څو چې نږدې نه وي درته راغلي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې یوازې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسره ملګری و، هغه د قیادت مرکز لطفا فتا واړوه.